زما لایټ نه خوښیږي، زه کله دې خوا تاویږم کله دې خوا تاویږم کله دې دا لایټ دا ګوره دا زما په دې مخ باندې راځي، دا ښه نه دی لایټ. اوکې السلام علیکم، یو وارې بیا ضرور چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دا چې زه بانډار خپرونه پرېږدم، ولې پرېږدم، څه دپاره یې پرېږدم، وجوهات څه دي، شته یو څه وجوهات دي، نو غوښتل مې چې له تاسو سره یې شریک کړمه. صحیح ده، زه خو چای څښمه، تاسو هم چای وڅښئ. غریبانو چې سلامونه وختي رالېږلي لایف کې، هغه به اوس دوباره سلامونه رالېږي. نو د زعفرانو چای وایي چې اعصابو ته ډېر ښه وي. همداسې ده. دا دومره ډېره یو ساعت کې تر څو نور تر څو چې نور خلک هم راځي لایف ته، نو زه به let me know. زما یو فرینډ ده، هغه وایي چې ما ستا فلم، زما فلم دی که نه ساون نټفلکس باندې، زما هغه فرینډ وایي چې فلم مې پیدا کړ او زه اوس ګورم. ما ورته فلم وګوره، بیا ما ته ووایه چې څنګه کیسه ده. اوکې ما موبایل سره بار راواغسته چې ټول خلک راشي او بیا موږ پکې خبرې وکړو که نه. صحیح ده. ما ویل چې هلته نه کمنټس، چونکې کیمرې لري، مې دلته نه به کمنټس ووایم. صحیح ده، فکر کوم کافي ډېر خلک راغله او ښه داسې ده صاحبه چې تقریبا 3 کاله کېږي چې افغاني میډیا کې اوس کار کوم که نه. لایک اول هغې به مخکې بل چینل باندې شو وه المر ماښام، او داسې یو شو راوړل داسې یو میډیا ته چې هغه آیډیا د هغه میډیا دپاره نه وي، په هغې باندې کار کول اسانه نه وه. بیا په داسې کنزرویټیو سوسایټي کې کار کول هم اسانه نه وه. خو هغه ټول چیلنجز چې ما ولیدل، خو ښه خبره دا ده چې دواړه شوګانې په خپل ځای باندې ښې کامیابې لاړې. خو کامیابي دا وله چې یو خو د افغاني میډیا ته نوي څه راغلل که نه همیشه، او بله کامیابي دا وه چې اوس فعلا زه چې ګورم 2.5 کاله وروسته یوازې یو چینل دی چې هغه شو زه کوم، اوس چې کوم چینل ما پرېښی هغې هم هغه مخې ته وړي. یو بل د پښتو چینل دی چې هغې هم هغه ډیټو کاپي کوي، او داسې ډېر چینلز کې چې کوم کې به گیمز کېدل که نه، لکه گیمز به انټرویوز به هغې هم هغه گیمز هم هغه پیکچرز گیم یا میوزیک گیم یا درجه بندي چې وي هنرمندانو یا سیاستمدارو یا هر څه چې ول، نو هغه اوس که تاسو وګورئ نو د افغانستان ټاپ چینلز چې دي هغې خپل پروګرامونو کې هغې گیمز ته ځای ورکړی ده. او چې زما لپاره دا ډېره غټه خبره ده چې زما قدم څوک فالو کوي. زما یو دا چې زه هوسټینګ کوم، زما بل مسلک چې دی هغه د اکټینګ هنر پیشه، یعنی ما ډېر ډرامو کې کار کړی ده او ډېر ښه پروجیکټس مې کړي دي. خو کله نه چې زه رالم افغانستان ته نو ډرامې مکمل بندې شوې، او دوباره هلته کار کول دا هم زما خواهش دی، ځکه چې بس اوس صحیح ده. اوس نجیبه یو پروګرام شروع کړ، هغه اوس ډېره لکه نجونې چې دي نو په هغه قدم باندې روان دي، هغسې پروګرامونه مخې ته وړي چې کوم ډېره زیاته ښه خبره ده، او هغې د مخې ته یوسي اوس او ښه خبره ده. زه غواړم چې د ډرامې خپل کیریر چې کوم زما دی او هغې زه خپله علاقمندان لرم، هغه شروع
دوباره زه هغې کې کار شروع کړم چې مخکې ورځو کې زما یو سفر و، زه لاړم، ما ډېر ښه پروجیکټس واخیسته د را روان وخت لپاره. نو کله چې زه بېرته راغلم نو ما چینل ته نوټس ورکړ چې زه خو درنه ځمه، او البته د بانډار دپاره که تاسو څه سجیشن لرئ نو چینل ته وایي چېرې موږ په کار ده چې ته نه یې نو موږ پروګرام باید بند کړو. زه نه غواړم، ځکه چې دا ماته پته ده چې یو پروجیکټ کامیابول څومره محنت او زحمت غواړي، پس له داسې پروجیکټ نه چې لکه الریډي زه رالم، ما یو پروګرام د لمر ماښام په نوم باندې وکړو، هغه ما یو لیول ته ورسوه او بیا یو پروګرام راوړي ځان سره خپل پروګرام سره کمپټیشن شروع کوي. نو هغه ماته معلومه ده چې دا یو نیم کال څومره ټف و زما دپاره، خو شکر الحمدلله چې کامیابه شو. نو زه نه غواړم چې هغه زحمت چې ما باسلی هغه سټاپ شي، هغه ودرېږي. او زه فکر کوم چې موږ نامخدا ډېر نجونې هلکان په افغانستان کې لرو از نطاق چې هغې کولی شي دا خپرونه که نجیبه نه مخکې یوسي. نو ما ته وویل شو چې ښه صحیح ده، ځه موږ دا پروګرام چې ته لاړ شي نه بندو، نو چا سره یې مخې ته ویسو. نو ما یو څو نومونه واخیستو، خو چونکې زه ولې دا خبره له تاسو سره شریک کوم، زه له تاسو سره ځکه شریک کوم چې آرټیسټ یا یو کس هله بدون د خپل علاقمندانو نه مشهور کیدی شي، نه د هغې شو کامیابه کیدی شي. صحیح ده؟ نو زما شو د مینوالو چې څوک ګوري نن ولې به کامیابه ده، نو چې څوک ستاسو د وجې نه کامیابه شوي، نو تاسو اوس دا ریکمنډیشن یا سجیشنز راکوئ چې څوک کولی شي چې بانډار خپرونه زما په ځای مخې ته ښه ویسي. او زه فکر کوم چې هر انسان چې دی هغه خپل ځای لري، خپل یو ټالنټ لري، او که موږ هر چا ته موقع ورکړو هغه به ډېر ښه. ځکه چې غواړم چې نوي نوي سحري راشي، نوي نوي استعدادونه مخې ته راشي. او زه خو ماته د یو بریک هم ضرورت دی، ځکه چې دا 3 کاله کې ما په شمار رخصتیانې کولې که نه، په شمار چې مثلا لازم زمانو باید بیک اپ اپیسودز ریکارډ شي، بیا بیرته راتګ او بیا هر یو کار زما هغه څه ورته چې د ورځې چې رخصتیانې نو زه غواړم چې لږ ازادي چې دی هغه ترلاسه کړم. او خارج ته سفرونه لرم، ډېر وخت کېږي چې نیم ترې لخیر د یورپ خواته سو سکالې مې پلان دی چې لخیر د یورپ خواته او د سویزرلینډ او دې خوا نورو ملکونو ته هم چکر ولګوم، چې ډېر وخت کېږي نه یم تللی، بس دغه لندن دی او کاناډا ده او امریکا ده اخوا ته لاړ شم. او څه نور نوي آیډیاز دي چې هغه زه ځان دپاره غواړم چې په هغې باندې کار وکړم. نو اوس به زه ستاسو د کمنټس خواته لاړ شم چې تاسو څه وایي چې بانډار خپرونه څوک باید مخې ته ویسي زما نه بغیر. زما په ځای باندې ګوره دا صرف نجونې نشي کولی، نجونو سره سره هلکان هم کولی شي چې دا خپرونه مخې ته ویسي. سو موږ نامخدا په افغانستان کې ډېر داسې نومونه لرو، نامخدا بااستعداده هلکان دي، نجونې دي، نامخدا دي چې هغې کولی شي چې دا خپرونه مخې ته ویسي. او تاسو به چې په فیسبوک باندې یاستئ یا ما سره په انسټاګرام باندې یاستئ، نو تاسو به ګورئ چې زه مخکې نوي پروجیکټس باندې راځم، سفرونه چې کوم لرم، نو هغې کې به تاسو له ما سره اوس نومونه راولیکئ چې ریان خان لیکلي ګډ لک، تھینک یو سو مچ. صدام امینی لیکلي میترا، یس میترا امانی، زه فکر کوم چې ډېر استعداد لري، ځکه چې د هغې کله نه دا د یوټیوب چینل چې هغه دیګدان شروع کړی، نو ما د هغې چې کله پروموز کتلي دي، بل هغه چې هغه ما سره کله هغې نه مخکې پروګرام کې راغلی وه، نو مترا نامخدا بااستعداد هم دا ډېره نیچرل ده او هغه ډېر زیات ضروري ده، ځکه چې دا ریبوټیک نطاقان چې کوم یو که نه دا خو ډېر دي که نه، او ځکه هغه یوه وجه ده چې دا ټول چې یو رقم بیا پکې فرق هم نه معلومېږي. نامخدا موږ ډېر لرو، خو هغسې چې په کار دی چې سټار ویلیو ولري هغسې نه لري. صحیح ده؟ او سټار ویلیو صرف دا نه چې تاسو خلق وکړي، سټار ویلیو دې ته هم وایي چې یو چینل تا ته څه ورته چې ستا خولې نه تنخواه وتې نه هغه درته واخله، خو هغه په هله کېږي چې چینل ستا په سر پیسې هم جوړې کړي که نه، نو هغې دپاره دا دی چې لکه ستا نطاقي یا ستا چې ته پرزنټینګ کوې یا ته هوسټینګ کوې هغه باید د نورو خلکو نه جدا اوسي. صحیح ده؟ که ټول خلک یو رقم اوسېږي نو بس بیا خو دومره ډېر دي څوک یې پوښتنه نه کوي که نه. نو میترا لکه ښه آپشن دی، میترا نامخدا بااستعداده.
ښه سردار وای سلامونه مشري وعلیکم السلام وعلیکم السلام نومونه ولیکي لکه هغه چا لیکلي نغمه صدام ساګر لیکلي نغمه خاپيري د هغه پښتنو هنرمندان لري زموږ په پښتو کې د ډېر کم هنرمندان لرو چې هغه په دې لیول باندې مشهور مي او د خبرو چلیم زی او پوهیږي چې څه خبرې وکم کنه نو نامخدا پوها وزاغي کتاب هم راغلی دی ستا خوبونه لیونی دي ما دا هغه پوسټ هم کړو نو هغه شعرونه چې وینو مونږ سره داسې خلک ډیر کم دي هنرمندان لکه نغمه خو نغمه نشي کولای ځکه چې کلمال مر پرې خودنو هغه نه پس چې هغه راغلی ماغول د هغه باندې چیرې زما د لپاره سخت تر په افغانستان کې ژوند کول ځکه چې تاسو معلومه ده چې دلته حالات څنګه دي بیا د هنرمندانو لپاره بیا د خوځ لپاره نو ځکه نغمه بیبي کاش چې هغه کولای شو نو هغه خو په لمر ماخام مخې ته خو هغه ولا بنله او هغه په خپل ځای باندې صحیح ده او زوبلی کومه خو چې بل چا څه اپشن نه لګلې او حمزه څنګه خیمه سلامونه امیر خان ډیره زیاته مننه نومونه چې دی یو کس لیکي سلام بیا لیکي پاس سلام نه یو کومنټ ولیکي خو په قلاره چې ته زمانه او اریان خان وای چې زه هم تکړه ما خبرونه تراولې نو دا خو ډیره خبره ده کته ټالنت لري خو داسې د چې داسې پروګرام چې دی غیر د پاره باید لږ ایکسپیرینس کس پکار دی کنه چې ما ریپلیس کوي یا زما ریپلیسمنت چې دی نو د یو کس پکار چې لږه تجربه خو ولري کنه علي شاه تلاش و یوازې ته استعداد لري ډیره زیاته مننه تاسو څخه نه دا خبر سره نه منم چې یوازې استعداد لرم ځکه چې هر انسان ته باید موقع پکار ده چانس پکار ده او زه د افغانستان هغه نجون چې په تلویزیون کې دلته کار کوي سره دومره مشکلاتو افرین دي ورته او زه ولې لایو راغم زه راغم چې عام تاسو ریکمنډیشن راکړئ کې ځکه کې دې چې زما ذهن کې داسې آیډیا نه راځي د چینل لپاره چې زاغې ته ورکم زمانه هیري څوک تاسو به پیژنئ تاسو دا غي نمبر چې هغه راشي او تاسو به هغه دومره سپورټ کوي ځکه چې انجونه ډیر مشکلات سره راوځي په افغانستان کې کار کې پر رسنیو کې نو باید تشویق شي هغه صحیح ده عبدل باحث صافی لیکلی سیتا قاسمی سیتا قاسمی هم کېدای شي هغه خالی د موسیقي پروګرام زه فکر کوم چې ډیر زیات بخي هغه نه علاوه د انفوټینمنت پروګرام چې پاره کې ډاکټر همي پاره کې سوشل ایشوز باندې خبرې کیږي آی ډونټ تھنک سو خو مې به کېدای شي تاسو نظر صحیح وي سیدا سیتا قاسمی نو بیا وعلیکم سلام فرمان وای سلام واخله مسافریم وعلیکم سلام او فیض الله خوستیم ډیر خو اپشن لګي جاوید امرخیل صاحب دی وای ژوندې وی هغه به څنګه جاوید امرخیل نامخدا زمونږ ډیر با استعداد سندرغاړی ده خدای خدای بس امید ناصر مای اونلی ون میترا بخیزم په دې کې تاسو سره اګری کوم کوم میترا ته د سی پروګرام لکه د بانډار غوندي ورکړې شي دومره اوپن هاند نو میترا به ان شاء الله ډیر خمخې تويسي یس میترا استعداد لري نامخدا خب اسدالله انصاری وای در هند مصروف درس هستم برات پیام ماندم تشکر and good luck حکیم میگه د کابل هستی بله د کابل هستم دلیل څه دی ولی دا پروګرام پرېږدي نجیب جان ما تاسو ویل کنه چې تقریبا 3 کال کېږي چې کابل کې کار کوم او بل مسلک زما ډراما د ډرامې نه لري ما نو ډراما کې کار کول غواړم چې لږ
هغه ملکونو ته چې د دونه کالو کې نیم تللی غواړم چې هغه ملکونو ته چکر ولګوم لږ بریک واخلم زما لپاره ډېر زیات ضروري دی او خپل ځان لپاره څه پروجیکټ څه کار لرم څه بزنس لرم چې هغې باندې کار وکړم نو ځکه زه غواړم او بله خبره دا ده چې تر څو به زه چې ناست یم نو نور خلکو ته به لاره څنګه خلاصېږي لکه څنګه مې چې هغه چینل کې لمر ماښام یو ځای ته ورسو بیا ته زه لاړم نو هغه اوس ګوره اول یو کس کا اوس بل الګ چې دی هغه مخې ته وړي د بانډار چې نو بانډار ته یو بل انجلي راشي یو بل یا به راشي هر څوک چې ستاسو د مینجمنټ په خوا هغه به راشي نو هغې ته به لاره خلاصه شي او اسې اوس دا پروګرام چې دی هغه د هغې نامخدا نور چینلې چې کومې دي هغه هم د دې پروګرام غوندې نور خپرونې مخې ته وړي چې په هغې کې انجلۍ او دا دی نو دا ښه خبره ده ځکه چې موږ کار وکړو او موږ اوس بل چاته سپیس او ځای پرېږدو باید که نه موږ مخکې لاړ شو موږ بیا د نور څه نوو ښو آیډیو سره راشو باید که نه د یو بریک نه وروستو ښه وعلیکم السلام قدیر خیمه دایمشه آریان خان وایي جاوید امرخیلی نشي کولی ول د دې کې څه نشم ویلی کیدای شي چې خپرونه صحیح مخې ته ویسي خو اصل کې دا بانډار خپرونه داسې نه ده که نه ښه وعلیکم السلام ښه کمنټ خو ګورم خو ما چونکې ویلې چې پښتنه مې کړې ده چې باید ما ته ووایستئ چې بانډار خپرونه باید زما په ځای څوک مخې ته ویسي وعلیکم السلام عبدالوارث مینوال وایي ډېره ښکلې شوې لږ وخانده او عزیز پیکریار وایي عزیزم ایران سلام مې واخله زیبا میگه که lots of love thank you پر هر دی ډیره ښه ډرامه ده پر هر ډرامه خو یوټیوب کې لکه چې نشته پر هر ډرامه کې شته زه خپله ډرامو پسې ډیره خفه شوې یم ځکه زه بریک هم اخلم چې لاړه شم بیرته د لږ ډرامو خواته خان ګل وایي چې سلام نجیبه جان شپه په خیر زما لخوا مترا زما او ستاسو نظر ډېر میلاویږي ښه مترا جانه اوسه پورې زیاتره نوم د مترا جانې راغلی ده یس محل واک is the best option okay محل واک نه پیژنم so maybe Yes, Najiba, you should to go because we need to see you on another stage. Rian Khan, yes. Oh. یو چا د یوې هنرمندې نوم لیکلی ده ګلپاڼې ته یې وسپارم ګلپاڼه وخت نه لري دا په کابل کې ژوند کول څه د ماشومانو خبرې نه دي ما درته ویلې چې مخکې نغمه جانې دپاره هم زما دا تېر پروګرام هم آفر شو کابل کې ژوند کوله د ماشومانو خبرې نه دي سپوږمۍ څنګه ده ستا له ځایه دایمشاه سپوږمۍ یو ښه کوشش دی په هغې به په خپرونه باندې ځکه خوشحاله یم چې زما د پروګرام زما د آیډي کاپي ده او اټلیست زما په قدم باندې څوک قدم کیږدي نو دا زما لپاره ډېره لویه کامیابي ده نو ډېر ښه کوشش دی چې دوی کوي ګډ ښه د سولې ارماني وایي چې زموږ کمنټ ولې نه وایم ګډکپان درته ښکارونه ګډکپان ته نه ښکاري نوم راکړه چې بانډار خپرونه څوک مخې ته یوسي حکیم جان ما هم زیاد دوستت دارم لالی نگار I like you too
عجیب استم ما خیلی دوست دارم تشکر نقیب ارمانی های وی دکتر توفیل وی نایس هیر ستایل می چه دست فیختم نه دیگه مزکړي بس جیم کې ما غیزه نه فرش عمره وته نه مایزه بچي وس کما او تاسو سره به نیوز هم شیر کما او مختخلم داسې به او الته کوم د پاکستان ته واپس راشه ویټي خیبر ته نه ویټي خیبر ته خو نه درځم او نوري چینل دي الته خو زمونږ مینو شته کنه ښه کفتان خان ایوبی وای فرشته عالمي هغه شمشاد ټي وي کې چې سپوږمۍ خبرونه مخې ته وړي بالکل صحیح دی ویل نامخدا دي فرشته عالمي نامخدا ډیره با استعداد ده نامخدا دي ډیره لایق انجلې ده فرشته عالمي ډیره ښه چويس ده بیخي زما د سر په دې کې موافقه یم صحیح ده باز محمد وای مینا شمس راشي مینو خو ډیره با استعداد ده خو مینو خو ویټي خیبر کې خپل پروګرام لري خپل ملک ده او د افغانستان ته تاسو وګورئ څنګه تاسو ویل چې یو کس هغه په یو بل ملک کې سټلی خو ژوند ولري ډیره کمه ده چې هغه کابل ته راشي دلته کارو کې ځکه دلته خو ګوري چې ورځ په ورځ حالات په دې چې خود خوشي خرابېدو خواته روان دي نو هغه خلک چې په خپل په کابل کې دي هغې کې نمونه واخلئ مینا خو مې اوس به تاسو چې دا څه وایي دا ډېر څه مخې ته پور دی ما چې کله لمر ماښام پرېښوده هم مې ډېرې وسې په مینا باندې وکړې چې ته راشه خوشحاله وم زه صحیح ده ما ته به یو ډېره تکړه کمپیټیټر هم راشي خو مترا هم ښه ده فرشته عالمي هم ښه ده د دوه نومونه خو راغلم خالد هاشمي وایي چې نبي روشن فکر نه کوم چې دا قبول کړي 15 ورځې ځکه چې هغه وی چې بل چینل په دې باندې پرېښوده چې هغه ډېر مصروفیات و خو ایډیا دې بده نه ده نبي روشن هم ډېر ښه چوایس دی ډېر ښه هلمند څخه محمد امینی وعلیکم السلام splendid looking with a cup of coffee no it's not coffee د چې وایي چای زعفران نور رحمان سترګې د ښایسته دي وایي د نظره نشي سلام وعلیکم السلام جان اکبره غلام علی انصاری ملائک هستم seriously نثار خان فرشته عالمي و فرشته عالمي خدا فرشته عالمي بالکل کولای شي ډیر نامخته خنجلې او بااستعداد انجلې ده خبر ټي وي کې مې ناشم شته کنه ما څه کوي هغه ټي وي ده دومره ډیر چینل دي زبل چینل ته ځم مونږ ته پکې دعا وکړه پوپل محمد ظاهر جلال خان وای برېښنامیل دی برېښنامیل خو سندرو نه بیخي غیبه ده نو پروګرام ته به څنګه راشي ښه ډېر کمنټونه ستاسو روان دي چې تاسو داسې وکړئ چې یو کار وکړئ او هغه کار دا وکړئ چې تاسو خپل کمنټونه کې ولیکئ دغه 3-4 کسان نوم یې مترا نوم ډېر راغی فرشته عالمي نوم ډېر زیات راغی یو کس پکې د یو 2 کسانو پکې دغه نوم هم واخیسته د مینا شمس خو هغه نشي کېدلی بس افغانستان کې چې کوم تاسو ټالنټ لرئ د هغې نومونه واخلئ کومنټس ته جواب نه ورکړئ کومنټس ته جواب ورکوم نو دغه نومونه چې چا ووټ زیات و نو هغه بیا څه وکړم زه به کمنټونو کې به موږ وګورو او کله چې بیا زما کار و چې زه د دې دا نومونه مخکې چینل ته ورکړم چې هغې په دې کې یو نطاق سلیکټ کړي خو فعلا
دا کار چې زه لایو راغلم تاسو سره مې شریک دا زما خپل شخصي خوښه وه سوچ و ځکه چینل فلحال زما سره دا خبره نه مني اول خو هغې چې ته مزه نه ماتې زه خو په هر حال کې سم ځکه چې اوس بس ما اراده کړې ده اوس زما څه نور پلانینګز دي څه نور پروجیکټس دي هغه به زه کوم نو زه خو به زه ځمه خو هغې وایي چې به زموږ پروګرام بنده و او زما د پروګرام سره ډېر د زړه نه تړون دی دی کې د دې پروګرام د لارې ما ډېر خلک وپېژندل زما پروګرام کې زه میلمه راغلم زما ډېر ښه دوستان شول او ما ډېر محنت کړی دی پروګرام سره زه نه غواړم چې بانډار بند شي نو ځکه زه غواړم چې تاسو دې کې زما مرسته وکړئ داسې نومونه ماته راکړئ چې تاسو په ان باندې هغه زه مینجمنټ ته ورکړم یا چینل ته ورکړم او هغه یې ومني را سره او بانډار پروګرام کې زما په ځای باندې بل نطاق راشي صحیح ده اوس هم نو په لویه الله باندې سپارم ښه وخت درته غواړم زما چای مې یخې شوې تاسو سره مې خبرې کولې صحیح ده زه به دا چای وڅښم او بیا به تاسو سره ستاسو کمنټونه کې چې نومونه د چا نوم چې ډېر راغلی و کم ډېر انتخاب شوی و ځکه ما خو درته مخکې خلاصه کړله چې زما دپاره ټولې هغه نجونې چې په افغاني رسنۍ کې کار کوي د احترام وړ دي آفرین دي په دوی باندې خو په هغې کې دې داسې چې تاسو مخکې نومونه واخیست هغه زما هم ډېرې زیاتې خوښې دي خو زه یم چې تاسو ډېر نوم ولیکئ نو دا به د یو رقم ته هغې ته د ووټ په حساب باندې نو موږ به وګورو چې اوکې د هغې فین فالوینګ څومره دی چې هغه یو چینل په هغې باندې خپل ټایم او پیسه او هر څه انویسټ کړي ویې لګوي ځکه دا هم ډېره مهمه خبره ده ځکه چې تلویزیون هم بزنس دی صحیح ده نو په الله مسپارم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له ما سره وایي نو د خپلې خوښې نطاق ته ووټ وکړئ کومنټ کې نوم ولیکئ او دا زما پرومیس دی چې زه د تلو نه مخکې به د هغې نوم خامخا ریکمنډ کوم صحیح ده تل دی افغانستان شپه م په خیر د الله په امان چای